سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته بیا هم ښه راغلاست د شپږم ټولګي پښتو مضمون ته. زه مرضیه غفوري تاسو ته دغه لوست پر مخ بیایم. د کتاب څلورم لوست دی. عنوان دی غږونه یعنې اوازونه. جلسه ده 11 او د کتاب پاڼه هم ده 9. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو تیر لوست کې ځینې معلومات ترلاسه کړل د اوازونو یعنې غږونو په اړه، بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره دغه لوست پیلوو. چې دلته ما تاسو ته د پښتو ژبې د ټولو تورو لیکنه دلته تاسو ته راوړې ده. تاسو ګورئ الف ب ب دلته یوه کلمه مې هم دلته ځانګړې کړې ده، تاسو کولی شئ دا ولولئ. زموږ د نن ورځې لوست ټول د دغې الفبې یا دغو پښتو ژبې تورو په اړه دی. چې تاسو په انځور کې وګورئ، یعنې د یوې ژبه کې ډېر زیات ارزښت لري او زموږ د اوازونو سمبول دلته دی یا شکل یې دلته دی. د نن ورځې لوست هم څه دی؟ غږونه یا اوازونه. موږ په تېر درسي ساعت کې ولوستل چې د نوو علمي څېړنو دا ثابته کړې وه چې غږونه د یوې ژبې اساس او بنسټ جوړوي. نو ځکه په یوې ژبه کې د یوې ژبې جوړونکي توکي دي. که څه هم دغه توري یوازې موږ وویل چې معنا نه لري، خو کله چې په کلمو کې موږ دغه توري تغییر کړو نو د هغې کلمې د بدلون لامل کېږي. په مثال کې هم موږ ولوستل چې که چیرې موږ د تور په کلمه کې ت په پ واړوو، د تور څخه پور کلمه جوړیږي. دا دواړه کلمې سره معنای ډېره زیاته تغییر لري. او بل دا چې موږ وویل چې په هره ژبه کې الفبې د هغې ژبې د ټولو شمېر ته وایي. الفبې د یوې ژبې د غږونو شمېر، یعنې هغه اواز چې موږ راباسو د هغه لپاره یو شکل یا رسم غوره شوی چې هغه ته څه وایي؟ توري. موږ دا هم ولوستل چې په یوې ژبه کې څومره اوازونه دي او په کومو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. موږ وویل چې په پښتو ژبه کې د 40 په شاوخوا کې غږونه کارول کېږي چې په دغو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. که چیرې تاسو ته په امتحان کې راځي چې څومره غږونه په 40 شاوخواو کې دي چې هغه هم په 4 ګروپونو باندې ویشل شوي. لومړی کوم ګروپ دی؟ خپلواک غږونه. خپلواک غږونه، بېواک غږونه، او دریم هم دی نیم واک غږونه، څلورم هم دی غبرګ غږونه. تاسو څه کوئ؟ دومره باید په دې درسي ساعت کې پوه شئ چې په پښتو ژبه کې د 40 شاوخوا ته غږونه دي او دغه غږونه موږ په 4 ګروپونو باندې ویشلي دي چې خپلواک غږونه دي، بېواک غږونه دي، نیم واک غږونه دي او غبرګ غږونه دي. چې انشاءالله په راتلونکي درسي ساعت کې تاسو ته د هر یوه دغو غږونو په هکله به معلومات تاسو ته راوړم او هر یوه په هکله به مثالونه هم تاسو ته کار وکړم. مخکې له دې چې موږ تاسو ته دغه په اړه معلومات راکړو، په دې درسي ساعت کې تاسو ته هڅه کوم چې د دغه لوست کوم لغتونه چې دي او کوم فعالیتونه چې دي دا تاسو ته ووایم. توکي څه ته وایي؟ توکي برخې یعنې اجزا، یعنې کومه جزء. څېړنه تحقیق معنا ورکوي. تاسو څه کوئ د دې لپاره چې زموږ لوست د اوازونو یا غږونو تر عنوان لاندې وه، ځکه نو تاسو دغه لغتونه په دې ډول کولی شئ په تورو واړوئ. توکي دلته اوس موږ غواړو دغه په تورو واړوو. څه رقم باید ولیکم؟
توکي. بل لغت چې دی څېړنه تحقیق ته وایي. په یو څه کې پلټنه کول. څېړنه تحقیق. دلته د پښتو ژبې خاص توری کوم یو دی؟ ړې ده. موږ په پښتو ژبه کې 8 خاص توري لرو چې دا په هیڅ بله ژبه کې نشته، یعنې په دري ژبه کې هم نشته. خو زموږ نور توري چې مثلا ت و دا توري په دري ژبه کې شته، خو هغه 8 توري چې په دري ژبه کې نشته هغه به زه تاسو ته دلته ولیکم. اول کوم لغت دی؟ ښه. ټ. دویمې کوم یو دی؟ څ. بل ز. همزه لري، لږ څه سم راغی. ډال. ړ. ګ. ښ. نو سم شو؟ ټ. څ. ز. ډال. ړ. ګ. ښ. نو تاسو راځئ چې زه تاسو ته په کلمې کې ښکاره کړم. ټولګی. ټولګي کې کوم توری تاسو کولی شئ د پښتو ژبې خاص توری پیدا کړئ؟ ټ. بل توری چې ولوست کوم یو و؟ څ. څ. څوکۍ. او بل توری ز. ځوان. بل کوم توری مو ولوستو؟ ډال. ډوډۍ. پنځم توری مو چې ولوستو؟ ړ. ړوند. ګ. ږیره. ښ. ښوونکی. نو مڼه. دا د پښتو ژبې خاص توری و او د هغو کارونه په کلمو کې. بیا هم ادامه وکړم لغتونو ته. توپیر. توپیر څه معنا؟ فرق. غبرګ. غبرګ جوړه. غبرګ غږونه ولوستل چې بل درس ته تاسو تشریح کوم. اساسي بنسټیز. مثال وایو د یوې ژبې بنسټیز توکي. اساسي توکي. انځورونه. انځورونه څه معنا؟ یعنې رسمونه. موږ ویلي چې توري زموږ د اوازونو انځورونه شکل یې رسم دی. د لغتونو چې تاسو یې یاد کوئ او دا په کتابچو کې هم جمله جوړوئ. روزو بل فعالیت دلته ګورئ. وایي دا برخه دې د متن په لوستلو سره بشپړه او په کتابچه کې دې ولیکئ. چې تاسو د کتاب متن لولئ، د کتاب د متن سره سم دغه تش ځایونه چې په دلته تاسو ته راغلي دي دا کولی شئ د کتاب د متن سره سم په کتابچو کې ډک کړئ. لکه وایي د 20مې پېړۍ په پیل کې نوو علمي څېړنو دا ثابته کړې ده چې غږونه د یوې ژبې اساس او بنسټ جوړوي. دلته په اوله برخه کې تاسو څه لیکئ؟ چې د یوې ژبې اساس او بنسټ جوړوي. دغسې تاسو کولی شئ دغه نور تش ځایونه یې هم تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او دا اول ولیکئ، بیا پس دغه کتاب ورق راوباسئ، د کتاب لوستل هغه عنوان چې غږونه ووځندي هغه په څنګ کې کېږدئ او دغه تش ځایونه حل کړئ. که چیرې تاسو اول لوست له یاده کړئ بیا له یاده دغه تش ځایونه ډک کړئ هغسې خو به لا ښه شي. خو که چیرې تاسو ستونزه درلوده نه مو شوی کړی چې دغه کار وکړئ نو هغه وخت تاسو کولی شئ چې بیا د کتاب څخه هم مرسته واخلئ، ځکه چې زه تاسو سره نه یم چې تاسو سره مرسته همکاري وکړم د دې فعالیتونو په حلولو کې. بیا هم یو ځلې تاسو ته وایم
لغتونه حفظ کړئ، په کتابچو کې ولیکئ، جملې جوړې کړئ. دا فعالیتونه هم تاسو په کتابچو کې ولیکئ او له یاده چې کله متن کړی وه دا له متن سره سم تاسو کولی شئ هغه تش ځایونه یې ډک کړئ. دا زموږ درس و چې د اوازونو او غږونو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل چې اوازونه او غږونه څه ته وایي او په یوې ژبه کې څه دنده لري. او دا مو هم ولوستل چې په ژبه کې د 40 په شاوخوا کې غږونه کارول کېږي چې په دغه ګروپونو باندې ویشل شوي دي. کوم ګروپونه وو؟ په 4 ګروپونو باندې وو چې یو خپلواک غږونه وو، بېواک غږونه وو، نیم واک غږونه وو او غبرګ غږونه وو. او دا مې هم تاسو ته وویل چې زموږ د لوست چې د غږونو په اړه وه علاوه مې هم تاسو ته ښکاره کړه چې دغه د پښتو ژبه کې دغه اوازونه دي چې نور توري د پښتو او د دې ژبې ترمنځ ګډ دي، خو اته خاص توري چې ما تاسو ته ولیکل هغه اته خاص توري په بله ژبه کې نشته، یوازې او یوازې په پښتو کې شته او بس. چې هغه غږونه هم دلته تاسو ته ولیکل چې انشاءالله دا هم تاسو زده کړي وي او پکې ستونزه نه لرئ. نو ګرانو زده کوونکو ځینې کلمې دي چې په هغه کې پنډکدار ډال نه راځي، تاسو نو باید د هغه د تلفظ څخه دا پرتله کړئ چې د کې ډال پنډکدار دی یا که دال دی بدون د پنډکه. نو دا تاسو نشئ کولی چې که هر چیرې چې دال تاسو ته پنډک ورکړئ دا د پښتو ژبې املا شوه یا ګرامر شو، داسې نشي کېدی. یعنې هغه ځان ته تلفظ فرق کوي او دا هم تلفظ ځان سره فرق کوي. همداسې دا توری هم د پنډکدار او نون هم دا 3 پنډکدار توري په همدې ډول تاسو باید کارونه زده کړئ. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې لوست چې انشاءالله ستاسو زده شوی وي. بیا تاسو ته وایم چې دا لوست مهمه برخه مې چې تاسو ته لکه څنګه چې ویلې هغه له یاده کړئ، له یاده بیا فعالیتونه تش ځایونه د جملو ډک کړئ او لغتونه هم حفظ کړئ، جملې جوړې کړئ. دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. سلام او منشا، خدای پامان.